پنځم منزل رښتیا څه ده؟ د نیکونو باور کوم و؟ په برسري لارښود خپل شوړېده لاروي ته وویل، نن د بنګسارا نسلونو د ښار له څنډې تېرېږو. مزل ډېر دی، که د ښار له منځه تېر شو ښایي ډېرې پوښتنې در پیدا شي، خو که یې له څېرمه تېر شو زه به د دغه ښار کیسه درته وکړم. لاروي وویل، قربان لارښوده، زه نه غواړم په بنګساره پوښتنه واوړم، د دې ښار کیسه راته وکړه. لارښود خندل، ګواکې د بنګساره نسلونو د ښار خلک په یوه خنداوړ زمانه کې ژوند کوي. لارښود په خندا کې وویل، د دې ښار ځوانانو ته مې هم خندا راځي او هم ژړا. له یوې خوا حیران دي چې د چا ومني، او له بلې خوا دومره په حیرانتیاوو کې سرګردانه دي چې باور یې هیر شوی او ټول ژوند ورته د بې باورۍ یو سراب ښکاري. لاروي وپوښتل، آخر څه ورپېښه ده چې د دوی ژوند یې په داسې سرګردانۍ او بې باورۍ اړولی دی؟ لارښود لا خندل. د بنګساره نسلونو د ښار په بر سر کې یو مزدک دی چې ژیړ کمیسي راهبان پکې د ښار زلمیو ته زاړه کتابونه وایي، او د همدې ښار په کوز سر کې د حکمت د ښوونکیو داسې ښوونځی ودان دی چې هره ورځ یې کتابونه نوي کیږي. د ښوونځي په کتابونو کې راځي چې د نن پوهه تر پرونه بشپړه او د سبا هغه به لا تر نن پوره او کره وي. د دغه ښار ځوانان سهار سهار مزدک ته ځي او سخت مهال ښوونځي ته چې تر مازدیګره هلته زده کړه وکړي. ښاریان خپل زامن دواړو ته استوي، ځکه هم د کار روزګار او ګټې وټې لپاره باید نوې پوهه ترلاسه کړي او هم د خپلو پلرونو او نیکونو د باورونو په اړه زاړه کتابونه ولولي. ربړه دا ده چې ځوانان نه پوهیږي د چا ومني، د ښوونځي د نویو کتابونو که د نیکونو د باورونو د زړو نسخو. د مزدک زاړه کتابونه وایي ځمکه د غوایي په ښکر ولاړه ده، غوایی په ماهي سپور دی او ماهي په اوبو کې روان دی. د غوایي په پوزه کې چې مچ ننوځي نو سر وښوروي، غوایی چې سر وښوروي نو زلزله وشي. د مزدک زاړه کتابونه بل ځای وایي په اسمان کې شیطانان چې یو له بل سره جګړه کوي نو تورې او زغرې یو له بل سره ولګیږي، هماغه وي چې تالنده برېښنا وشي. خو د ښوونځي نوي کتابونه وایي ځمکه د لمریز نظام یو پنډوسکی یا کوره ده چې پر ځان تاویږي او تر لمر هم راڅرخي، چې پر ځان څرخي نو شپه او ورځ، او چې په لمر څرخي نو میاشتې و کال ترې رابریږي. د ځمکې زړي ته نږدې لوړه تودوخه ده او اوبلنه لاوا بهیږي. د اوبلنې لاوا د خوځښت له کبله کله کله ځمکه خوځیږي چې زلزلې پیښیږي. نوي کتابونه بل ځای وایي د سړې او تودوخې هوا د ټکر له کبله د ځمکې په اټموسفیر کې په اوبو متراکم جریانونه یو له بل سره په شدت لګیږي او تالنده برېښنا رامنځته کیږي. د مذهب راهبان ټینګ دي چې د دوی کتابونه رښتیا وایي، ځکه د دوی پلرونه او نیکونه په همدې باور و او 1000 کاله پخوا چې چا دا کتابونه لیکلي دي د خدای دوستان او ښه خلک و، ځکه یې باید خبرې ومنل شي. د ښوونځي ښوونکي وایي د نویو کتابونو پوهه په تجربو ثابته شوې ده او د تجربو له مخې د پوهې وده هره ورځ نوي کیږي. موږ تر 100 کاله پخوانیو خلکو ډېر پوهیږو او 100 کاله وروسته خلک به تر موږ هم په ډېر څه وپوهیږي. په برسره لارښود چې د کیسې دې ځای ته راورسېد نو خپل لاروي ته یې د بنګسارا نسلونو د ښار ړنګ دیوالونه وروښودل او په خندا یې زیاته کړه. ښارونه او انساني ژوند په نوې کېدونې پوهه جوړیږي او پرمختګ کوي. دا ښار ځکه ړنګ پاتې دی چې د زاړه مزدک راهبان او د ځوانانو پلرونه او نیکونه خپل ځوانان د زړو کتابونو باورونو ته رابولي او همدا ورته وایي چې د خپلو پلرونو او نیکونو باورونه وساتئ. ښایي له همدې کبله به دغه ښار د نیکونو او پلرونو د باورونو په شان زوړ او نیمګړی همداسې شاړ پروت وي.
دا مهال لاروي ته د بنګسارا نسلونو ښار داسې ښکاره شو لکه د 1000 کلونو پخوا جوړ شوی افسانوي ښار چې ویني.